د خوست اطلاعات او کلتور ریاست ښوونیز مرکز له لوري د انګلیسي کمپیوټر او د املا وړیا زده کړو تدریسي ټولګي پیل شول. د مسؤلینو په وینا په پیل شوي تدریسي ټولګیو کې به زیات شمیر بېوزله او یتیمو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شي. د دې زده کړو له پیلولو څخه وړاندې موږ په ښار کې ځینې کورسونه وو چې هغه هم ساینسي د کمپیوټر او انګلیسي په برخه کې وو. د دوی سره مقرردادونه لاسلیک کړل څو وکولی شو چې د خوست د مختلفو کلیو او ولسوالیو څخه یتیم او بېوزله زده کوونکي یادو ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا ډول او یا هم په 50% تخفیف سره ورمعرفي کړو. دوی ته هم په سلګونو تنه شاګردان او زده کوونکي ورمعرفي کړي دي. هممهاله زده کوونکي خوښي څرګندوي او له اړونده مسؤلینو نه غوښتنه کوي چې دا ډول تعلیمي مرکزونه لا زیات کړي څو په ټولنه کې د بېوزله او یتیمو سره د زده کړو په برخه کې مرسته شوې وي. د هغو زده کوونکو لپاره چې دوی اقتصادي ستونزې لري د دوی لپاره یو ښه فرصت دی چې راشي دلته د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې په دې کورس کې ګډون وکړي او نن سبا خلک غریبانان شوي د اقتصادي ستونزې لري او دا د دوی لپاره یو ښه فرصت دی چې راشي دلته په وړیا ډول زده کړې ترسره کړي. هغه څوک چې غواړي په راتلونکي پرمختګ وکړي نو کولی شي چې دلته راشي او دلته په وړیا ډول زده کړې وکړي. موږ ډېر ترې خوشحال یو چې موږ ته داسې فرصتونه برابر کړي دي. له دولت څخه هیله دا لرو چې نور داسې فرصتونه موږ ته برابر کړي. د یادونې وړ ده چې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست له لوري تر دې وړاندې هم یوه دوره زده کوونکي فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول.